سورة المدثر دا مکی سورت تے او پا دی کی شپک 50 آیتون دی، دو پا دی کی رکوگانی دی. پا دی صورت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم شوی دی چی تبا دا اللہ طرف تا دعوت ورکی، او بیا دا قرآن چی کم منکرین دی اگوی تا بکی رٹن ورکڑی شوی دا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی بکی نستو دا اللہ بندگی بے کولا، او واقعیت اشتور تا معلومه دا. او کله چی اول پیر وحی رالا او جبریل علیہ السلام راغی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره ملاو شو، او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جرینا کور تراغی او یخ پی راغلی او سم یخ پی راغلی او دا جسم طول را پیدو، او داوی دثیرونی دثیرونی پا ما بندی سادر رواچوی، پا ما بندی سکشی رواچوی، ما پڑھ که. خدیجہ رضی اللہ عنہ پاگا ٹیم کی تسلی ورکڑا او سادری پی واچو. واقعا دلتا منگ تفصیل نیشو بیانا ولی تفصیل دا سیرت پا درسونو کی بیان شوید. اللہ دا ایتون نازل کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها المدثر اے صادر اچون کیا، قم فانذر پاسا نو یر ورک خلکتا. ذکر خدیجہ رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاسی دو چی کلو تاگی وی یا رسول اللہ سملی نو دکیگی نلگ وی ما تیوی چی یا خدیجہ ولا زمن النوم دا خوب آغا زمان لارا اللہ اسمالا زیمواری را کردی چی تبا دا خلق یرے قم فانذر پاس او درے گا دا خلق یرو آغا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاسی دلے او دیرش کالا مسلسل آغا والار دی او دا دعوتونه کردی تردی چی بکی بودا شو، سپنگیره شو، بکی کمزوره شو، زخمونو تا ورسیدو، قسم قسم تکلیفونو تا ملاو شو. خدا اللہ غا حکم بانی دا سی مضبوط عملو کو. اللہ وی قم فانذر پاس ودری گا ویرو دا خلق وربک فکبر او دا رب اخفلوی بیان کا توحید بیان کا، وثیابک فطهر او جامی خپلی پاکی کا. دو قسم جامی دی، یو خدا ظاہری جامی دی کنا نو داعیل پکار دی ظاہری جامیم پاکی ساتی، ہاں او یو نفس تی دننا اللہ وی داگا نفس بم صفا ساتی، دوانا جامی با پاکی ساتی. والرجز فہجر او گناہون پریدا، رجز گناہ تموی او بوتانو تموی چی اے پیغمبرہ تب دا ہر قسم گناہ او دا بوتانو دا بندگی نزان لری ساتی. ولا تمنن تستكثر او زباتنا مکو چی تدیر گنی عمل لرا. اللہ اکبر پیغمبرہ او چرت دی گوری زلکی دارنی چی ما دیر عمل کرے زیم چی پیغمبر پر زلکی دانی شی راوستے چی ما دیر عمل کرے نو منگ بسو ہوئیو. اللہ پیغمبر تو پیغمبرہ محنت کوا او پر زلکی دارنوری چی گوری ما دیر کوشش کرے او ما دیر محنت کرے. ہاں دعوت لزی دیری سختی برازینو ذکر وتوی ولی ربک فاصبر او خاص درب خپل د پارا صبر کوا، صبر بلازم کے. دا خبر ساتی دا دعوت پلار کی وسو خبر دیری لازم دی، علم لازم دی سرسلی سر علمی او دویم صبر صبر او صبر قسم قسم حالاتو سر بمحقیقی گی نو پا دی ہر ذکی تا تا دا صبر ضرورت دی. قیامت تا اللہ اشارہ کی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ بس کله چی پوکه اکڑشی پشپیلی کی فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ نو دا پا دغ ورز دا سختا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ پا کافرانو باندی ندا سانا مطلب دا چی مؤمنانو باندی سانا دار روان آیتونا دا ولید ابن المغیر المخزومی پا بارکی نازل شوی دا با قریشو که دیر مشهور سلو دیر مخوریز انسان او خالد ابن الولید دا زوی دا کنا خالد رضی اللہ دا دل اللہ لزامن ورکڑو پا روایت کنا دی دیار لزامن اللہ ورکڑو او پا دی طول زامنو که دو مسلمانان شوی یو ولید دی او بل حشام دی.
دا ډېر هوښیار سړی و، ډېر پوه سړی و او نږدې و چې ایمان یې راوړی وی. خالد ابن الولید، یو خالد ابن الولید د ده زوی هغه عفوا مسلمان شوی دی، او بل هشام، او بل دی الولید ابن الولید، دا بل زوی دی ده، دی مسلمان شوی دی ده په دې بچو کې. دا الولید ابن المغیره دا ډېر متکبر سړی او ډېر هوښیار سړی و، ډېر هوښیار. ده به سیجل کو سوچ به وکړو په دې قرآن کې، او نږدې و چې دی مسلمان شوی. ابو جهل پې پوه شو چې یاره دا سړی د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه متاثره شو، نو ته یې وی پیغور یې ولې ورکړو، وایي د محمد ډوډو ته دې کسې زړه شوی دی، یعنې غریب شوی ډوډۍ پسې روان یې کس. او د دې ګمراهانو خلکو دا دغه دي سي دا پیغورونه چې سړی را غوسه کوي، را ګرموي. ورته وایي ښه د هغه په ډوډو پسې روانه غوسه شو، زه د هغه په ډوډو څه کوم، زه ځان له مالداره یم، ښه مال الله را کړی، ښه بچي الله را کړي. نو بیا هغه ورته وایي بیا دې باره کې ته څه وایې؟ هغه وایي څه به ووایم، جادو موږ دې ته نشو ویلی، د لیونو خبرې موږ دې ته نشو ویلی، د کوټګرو خبرې موږ دې ته نشو ویلی، شاعري موږ دې ته نشو ویلی. نو څه وکړو؟ ډېر هوښیار و، پوهېدو په دې ټولو خبرو باندې. بیا سوچ وکړو د هغې نه بعد یې بیا دا وی د ټولو نه نږدې خبره دا ده چې موږ به دې ته دغه ووایو، دا جادو به ورته ووایو، ځکه چې دا خبرې په سړي باندې اثر کوي او جادو په سړي باندې اثر کوي، نو موږ به وایو چې دا جادو دی. په دا خبره یې مشهوره کړه. الله دا ایتونه راولېږل. ذرني ومن خلقت وحیدا، پرېږده ما هغه څوک چې پیدا کړی دی ما یوازې، یعنې پیغمبره پرېږده دا ولید ماته. وجعلت له مالا ممدودا، او ګرځولی دی ما د لره مال ډېر، وبنین شهودا، او زامن حاضر، هر ځای کې دره زامن د ده سره وي. ومهدت له تمهیدا، او تیار کړی دی ما د لره سامان په تیارولو سره. او بله معنی دا ده او پراخي مې ورکړې ده د لره، پراخي ډېره، هر څه مې له پراخه ورکړي دي. ثم يطمع ان ازید، بیا دې تمه لري چې زه به زیات ورکم ده ته، او لا تمه م ساتي زمانه. کلا هېڅ چېرې داسې نه ده، انه کان لآیاتنا عنیدا، یقینا دی آیتونو زمونږ سره ضد کوونکی دی، یقینا دی د آیتونو زمونږ سره ضد کوونکی دی. سأرهقه صعودا، زر ده چې وبخېجوم ده لره په لوړ غر باندې، سزا به ورله ورکمه، لوی عذاب ته به ور واچوم. انه فکر وقدر، یقینا د فکر وکړو اندازې ولګوله. فقتل کیف قدر، نو هلاک دي شي څنګه اندازې ولګوله. ثم قتل کیف قدر، بیا دې هلاک شي څنګه اندازې ولګوله. ثم نظر، بیا یې وکتل. ثم عبس وبصر، بیا یې تندی تریو کو او تندی را ګونجې کو. ثم ادبر واستکبر، بیا یې شا کړه او لوی وکړه. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، نو وی نه دی دا قرآن مګر جادو دی چې نقل کړی شوی دی. جادو یې ورته وی دا جادو دی او را نقل شوی دی موږ ته. ان هذا الا قول البشر، نه دی دا قرآن مګر وینا د بنده ده. سأصلیه سقر، زر ده چې داخل بکم ده لره ګرم ورته. وما ادراک ما سقر، او ته څه پوه کړی چې څه دی سقر. لا تبقي ولا تذر، نه پرېږدي غوښه او نه پرېږدي هډوکې. لواحة للبشر، سوځونکي د اثر منې لره. داسې عذاب دی او داسې اور دی چې سوځونکی دی سرمنې لره. د سرمن دلم سوځي، د هډوکي دلم سوځي.
دا غوښه د لم ختموي. علیها 19 پاغې باندې 19 ملائک دي، 19 ملائک په چوکیداران دي. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة او ندی ګرځولي من خزانچیان د اور مگر ملائکه. اصل کې دې کې رد دی د مشرکینو په وینا باندې. الله وایي چې 19 ملائک د خزانچیان دي د جهنم. نو په دوی کې یو پهلوانو ابو الاشدین په دې مشرکینو کې و. نو هغه وخندل وایي دا 13 ماته پرېږدئ او دا یو قریشو ته پاتې شو، زه به ورسره مقابله وکړم. نو الله دې ذکر رد وکړو چې هسې معمولي خلک نه دي. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، خو ملائک دي. بیا هغوی دا وایي چې 19 کې څه حکمت دی؟ ولې الله 19 بیانوي؟ الله وایي دا یو امتحان دی. وما جعلنا عدتهم او نه دی ګرځولی موږ شمار د هغوی الا فتنة للذین کفروا، مگر امتحان د پاره دا کسانو چې کافران دي. دا یو امتحان دی. بس الله 19 وي نو په دې باندې ایمان پکار دی. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، د دې دپاره چې یقین وکړي هغه کسان چې هغوی له کتاب ورکړی شوی دی، د هغوی به یقین ښه ډېر شي. ځکه چې د هغوی په کتابونو کې هم د دې تذکیره داسې 19 راغلې ده. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، او زیات بشي ایمان والا په ایمان کې. ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون، او شک ونکړي هغه کسان چې ورکړی شوی دی ورته کتاب او مؤمنان. وليقول الذين في قلوبهم مرض، او د دې دپاره چې ووایي کسان چې په زړونو د هغوی کې بیماري د منافقت ته. والکافرون او کافران ماذا اراد الله بهذا مثلا، چې څه اراده کړې ده الله په دې بیان سره. هغوی به دا خبره کوله چې یاره د دې څه مطلب دی چې الله 19 ملائک ذکر کوي. ماذا أراد الله بهذا مثلا، چې څه اراده کړې ده الله په دې بیان سره. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، دغه شان ګمراه کوي الله چا لره چې وغواړي او هدایت کوي چا ته چې وغواړي. وما يعلم جنود ربك إلا هو، او نه پیژني لښکرې د رب ستا مګر صرف هغه. وما هي إلا ذکرى للبشر، او نه دي دایتونه مګر نصیحت دپاره د انسانانو. کلا، هیڅکله نه ده پکار، یا یقینا داسې ده. کلا، هیڅکله انکار او اعتراض نه ده پکار. والقمر، قسم دی په سپومۍ باندې. واللیل اذ ادبر، او په شپه کله چې شاره واړوي. والصبح اذا اسفر، او په سحر باندې کله چې روښانه شي. انها لإحدى الكبر، یقینا دا جهنم یو دی د لویو مصیبتونو نه. په لویو مصیبتونو کې یو لوی مصیبت دا سقر او دا جهنم دی. نذیرا للبشر، یره ورکوونکی د انسانانو ته، یعنی دا اور یره ورکوونکی د بندگانو لره. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، د چا چې خوښه ستاسو نه چې مخکې شي نیکیانو ته یا وروستو پاتې شي. الله د انسانانو لم اختیار ورکړی دی. هغه اختیار بیا د الله د اختیار او د مشیت نه لاندې دی، خو الله ورکړی دی اختیار دی انسانانو ته. كل نفس بما كسبت رهينه، هر نفس به په هغه عمل چې کړی دی راګیر به. هر نفس په خپل عمل کې راګیري، هر چا نه به د هغه د عمل تپوس کي.
إلا أصحاب اليمين مگر خيلا سوالا في جنات يتساءلون فجنتنك بيت بوس بكي عن المجرمين دا مجرماننا دا جنتين بورخكارشي جهنميانو تا او دا غوينة بتبوس كي ما سلككم في سقر سشي داخل كريتاسو سقر وورتا السيدة لا ستاسو دلترالي قالوا ويباغوي لم نك من المصلين نو منغا دمونز كون كنا من بمونز نكو يعني غطا وجه د جهنم ته دراتلو دا غوی یهودا دی چې هغوی مونځ نه دی کړی ولم نک نطعم المسکین او نه موږ خوراک ورکوو مسکینانو ته وکنا نخوض مع الخائضین او موږ بکواس کوو د بکواس کوونکو سره یا او موږ به ننوتو په باطلو خبرو کې د ننوتونکو سره پالتو مجلسونو کې به کېناستو په هغه مجلسونو کې چې په دین پورې به پکې مذاق کېدو په الله پورې به مذاق کېدو موږ به په هغې کېناستو وکنا نکذب بیوم الدین او موږ چې تکذیب به مو کوو د ورځې د جزا حتی اتانا الیقین تر دې چې راغی موږ ته مرګ ته یقین هم ویلی کېږي ځکه چې یقیني خبره ده فما تنفعهم شفاعة الشافعين نو فائده به نه ورکوي دوی ته سفارش د سفارش کوونکو اول خو به څوک نه چې دوی سفارش وکړي او الله وایي که بل پر څوک ورله سفارش کوي هم که نه نو دا سفارتونه دا سفارشونه او دا شفاعتونه د هغوی په باره کې چې کوم کېږي دا الله وایي زه نه قبلومه ځکه چې شفاعت د هغه چا په حق کې صرف قبلیږي مخکې ایتونه موږ سره تیر شو چې الله ته راځي او الله راضي کېږي د موحد نه د مشرک نه الله نه راضي کېږي فما لهم عن التذکرة معرضین نو څه وجه د دوی لره چې د نصیحت نه مخ اړوي کأنهم حمر مستنفره گویا کې دوی خره دي تښتېدونکي فرت من قسوره چې تښتېدلي د زمرینه دوی ته د نصیحت خبرې کېږي الله وي دوی بیا هم مخ اړوي هېڅ فکر او سوچ نه کوي او داسې مثال یې د الله وي لکه په خرو باندې چې زمری راشي هغه وتښتي د نصیحت په وخت کې دوی دغه شان تېښته کوي مشرکانو به دا خبره کوله وایي موږ به هله ومنو چې دا په رښتیا د الله پیغمبر دی چې موږ کې هر یو ته پاڼه راشي پاڼه د الله د طرف نه او په هغه پاڼه باندې دا لیکلي چې پلانیه دا زما رسول دی او په دې ایمان راوړی په پاڼه کې به زموږ نوم ومي نو بیا به موږ ومنو چې او دا په رښتیا پیغمبر دی بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بلکې اراده لري هر یو د دوی نه چې ور به کړی شي پاڼې خورې ورې کله هېڅکله دسې نه ده بل لا يخافون الآخرة بلکې نه یېرېږي دوی د آخرت نه اصل وجه دا ده کله هېڅکله دسې نه ده انه تذکره یقینا دا قرآن خامخا نصیحت دی فمن شاء ذکره نو څوک چې غواړي نصیحت یې واخلي وما یذکرون الا ان یشاء الله او نصیحت نه اخلي مګر هغه څوک چې وی غواړي الله یا او دوی نصیحت نه اخلي مګر چې وغواړي الله هو اهل التقوى واهل المغفره هغه لایق دی د دې چې یره ترې وکړی شي او لایق د بخاني کولو دی د دې څه معنی ده معنی دې دا ده هو اهل التقوى واهل المغفره الله لایق د دې دی چې بندگان دغه نه ویریږي او بیا دغه الله اهل المغفره دی نو چې څوک دغه نه ویریږي دغه الله بیا بخي ځکه چې هغه اهل او لایق د بخاني کولو دی